کمنګل استاد السلام علیکم. د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. له ورایه ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر 1.5 افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکارۍ په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 80 کلن استاد کمنګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمنګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمنګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. له ستړي مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمنګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایي کوي. ښایي دا بېسوري د دې له امله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. خدای سازونه ټول خفه دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګېدلي. استاد کمنګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې 100 کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولږې له امله یې 3 ورځې په نهاره روژه نیولې. ژړا یې په ستوني کې نښلي او د خبرو اجازه نه ورکوي. ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي 40 کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول، بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما 3 ورځې روژه نیولې ده. ما څه خیل روژه ثوابي که دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه و. دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په طبله غږولو کې پراخه زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري آلو پوهیږي. کمنګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ 4 نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګرهاري سندرغاړي او له 100 ډېر اساس غږونکي د بېروزګارۍ له امله پېښور ته کډه شوي او که ورته حالت دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي. غریب مه وژنه ډوډۍ ترېنه واخله. یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 42 کاله 43 کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنګ کړی د هغه نه د ځپل شوی دی چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي. دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې ان په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بېروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي. چې په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تاسو په اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید موږ سره موافق ځکه وي چې دا یوه لویه مسله ده. افغانستان د شرعي نظام د حاکمي کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړې. خو استاد کمنګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقۍ ته اجازه ورکړي، ځکه د ده په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2000 میلادي کال کې کله چې
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20,000 ډیر سندرغاړي او سازغږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمین ګل د کورنۍ ده. باید زمدغونی چې څوک وانه وري چې دا رباب مې مات دی کې راته